السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شمس مزدی مسعودی یوټیوب چینل ته راغلاست. ګران دوستانو، په نننی درس کې درته ښیم چې مقاومت یا رزستور څه شي ته وایي، څنګه چې کیږي او د څه شي کار کوي. نو هیله لرم چې ویډیو به تر پایه وګورئ او درس به تعقیب کړئ. وایي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ټول شیان د برق په مقابل کې خپله مقاومت ښیي، اما مقدار تفاوت یا فرق لري. او کومه نقشې چې د موبایل مربوط کیږي په انټرنیټ یا په PDF کتابونو کې چې دي، په هغې کې مقاومتونه د R په تورې ښودل کیږي او مقاومتونه نسبت خازن یا کپیسټور د موبایل ډیر زیات، یعنی په تخت باندې ډیر زیات وجود لري رزستور یا مقاومت. وایي لکه څنګه چې د نوم نه ښکاري چې مقاومت د مقاومت په منځ کې داسې مواد ځای په ځای شوي دي ترڅو د برق په مقابل کې خپله وړتیا وښیي. او وظیفه یې داسې ده چې مثلا برق د بیټرۍ نه ډیر زیات راځي، 3.7 ولټه راځي، او IC چې دا 1.5 ولټه ته ضرورت لري. لکه کومه نقشه چې تاسې ګورئ، مثلا که چیرته دغه مقاومتونه د بیټرۍ او د IC په منځ کې نه وي، IC به مستقیما سوځوي. نو د دې دپاره د موبایل انجینرانو دا کوښښ کړی دی چې د بیټرۍ او د IC په منځ کې کوم مقاومتونه چې دي د R په تور چې ښودل شوي دي، 3.7 ولټه د بیټرۍ اندازه ده او 1.5 ولټه چې ده د IC اندازه ده. یعنې که چیرې دا مکمل برق په دې IC باندې ور پرېښودل شي، دا مکمله سوځوي. نو د دې په خاطر یې د دوی دواړو په منځ کې مقاومت لګولی دی یا مقاومتونه یې لګولي دي. د مقاومتو د پېژندلو لپاره په بورډ کې تاسو کتلی شئ کوم تور رنګه چې دي د مقاومتونه دي، خو هغه زیاتره په میګر کې ښکارېدی شي. او مقاومتونه چې دي په تور رنګ باندې او ډېر کمې چې دي په سپین رنګ او شنه رنګ باندې په تختو یا بورډو کې وجود لري. د مقاومت د چک کولو دپاره تاسو یو میګر ته ضرورت لرئ. لومړی به د میګر مثبت و منفي سره وجنګوئ چې آیا میګر روغ دی که نه دی روغ. که چیرته میګر آواز وکړو، په دې پوه شئ چې دا میګر جوړ دی یا روغ دی. او که چیرته آواز ونه کړو، دا میګر نو بیا کار نه کوي. دغه علامه چې ده د موبایل مربوط کیږي په دغه میګرونو کې. نو د چک کولو لپاره به تاسو لومړی داسې وکړئ چې مثلا تاسو مقاومت معلوموئ. اول به معلوم کړئ چې آیا دا مقاومت دی که خازن یا کپیسټور. دلته یې ګورو په دغه بورډو کې موږ خو ویلي وو چې دا په تور رنګو دي. مثلا دا یو ده، دا کپیسټور نه دی، دا نه دی ګران دوستانو. ګران دوستانو، دا ثابته شوله چې موږ ویلو چې مقاومتونه په بورډ کې په تور رنګ دي. دا تور رنګ نه ده، تاسې کتی شئ. نو راخلو یو بل تخت، ګرانو ملګرو، په تېر درس کې مې هم درته ویلې، نن یو ځل بیا هم درته وایم، کومه زیړه ساحه چې په بورډو یا تختو کې تاسو وینئ، دا ټوله منفي ده. یعنې که هره برخه کې تاسو د میګر منفي یا توره
چې ښکاري درته دا منفي ده دا دلته کېږدئ مشکل به نه وي دا ټول تخت مربوط منفي هغه کېږي دا کومه زیړه ساحه چې ده او مثبت به دلته تاسو ګورئ بیا ګران دوستانو دغه مقاومتونه دي یو سر به د مقاومت په یو سر د میګر نیسي او د میګر بل سر به د مقاومت په بل سر دیم د چک کولو طریقه ده که چېرته شمیره ورکړي خو دا مقاومت جوړ ده او که چېرته شمیره ورنکړي دا مقاومت سوی ده نو بیا لکه څنګه تېره ویډیو کې ما چې درته وښودل چې څنګه خازن یا کپیسټور تبدیلیږي همداسې مقاومت هم په همدې طریقه تبدیلیږي هېڅ مشکل پکې نشته تشویش ورته مه کوئ فقط تاسو یو اډګن ته ضرورت لرئ دا اډګن ده ګران دوستان تېر درس کې ما درته ویلو که چېرته تاسو تېره ویډیو نه وي لیدل تېره ویډیو ووینئ تاسو به انشاءالله اډګن چل هم زده کړئ چې څنګه کولی شئ د یو موبایل مقاومت یا کپیسټور یا خزانونه تاسو پې هغه کوئ تبدیل کوئ او ګران دوستانو دا هم د مقاومت درس نو هیله لرم چې یو څه هم ترې زده کړي او کورس په مکمله توګه تعقیب کړئ ترڅو په آینده کې تاسو د یو کسب و کار څښتنان شئ او که چېرته یوټیوب چینل زموږ یوټیوب چینل شمس مزدي مسعودي نه وي سبسکرايب کړئ همدا اوس یې سبسکرايب کړئ او ویډیوګان د نورو ملګرو سره شریکې کړئ تر بیا پورې ښې چارې الله پامان